ډیره اهم مسله در سره شریکوم. څومره ملګري چې ګورئ خامخا شیر کړئ، ځکه چې دغه د هر انسان ډیره زیاته پیدا ده. نن سبا دا درې ګناهونه ډیر زیات عام دي. یو لاس سره زنا کول، یو الک سره زنا کول، او دریم چې دا نو دا نشه کولو. څوک شرابو نشه کوي، څوک ایسو نشه کوي، قسمه قسم نشې کوي. ویډیو ډیره زیاته نه اوږده کوم. دا مولانا صاحب چې کمې مسلې کوي نو ماشاءالله ډېرې ښکلې مسلې وکړلې او یو وړوکی شان عمل یې درته ښودلی دی. ډېر د کمال عمل دی. یو ټکی دی، وظیفه ده چې څه ټیم یې درته ښایي هغه ټیم یې وایي چې چا کې دا ګناه انشاءالله الله پاک به هم دې وساتي. ویډیو خپله مو ګورئ، نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ چې الله پاک هم داسې قسم ګناهونه وساتي. د لاس په زنا کې اخته وي الله دې نه منع کړي، او که څوک د هلکانو په مرض کې اخته وي الله دې نه منع کړي، او که څوک چرس وغیرہ ایس وغیرہ دا نشي کوي الله به تر نه منع کړي. دوستانو دا جاری او ساری وساتئ، په دې باندې عمل وکړئ. دوستانو تاسو په رب باندې یقین وکړئ. ډېر داسې خلک، ډېر دوستان ما ته میسیجونه په واتساپ باندې رنګونه راته کوي، داسې په دې لویو لویو ګناهونو کې اخته دي، په دې لویو لویو ګناهونو کې. یاره مولوي صاحب څه داسې عمل وکړم چې الله مې دې ګناه نه خلاص کړي. داسې یو آسان او مجرب عمل راته وښایه. دوستانو داسې یو آسان یو مجرب عمل درښایم، خو دا تاسو ټول زده کړئ، ټولو ته وایم. بعضې وایي یاره مولوي صاحب په مشت زنا کې لګیا یم، د لاس ګناه رانه ډېر زیات کېږي. څوک ورته استمنا بالید وایي، څوک ورته په لاس سره شهوت حاصلول وایي. یا بعضې دوستان هغه وایي موږ د هلکانو په مینه محبت کې راګیر یو، په دغه مرض کې راګیر یو. یاره دا مرض هم ډېر عام شوی دی. په دې باندې ما یو کلیپ کړی و، بیا ډېر خلک چې هغوی کې دا مرض دا کار وکړي او ورباندې خفه وو. خو بیا بعض وایي چې یاره داسې عمل راته وښایه چې ترې منع شو. یا بعضې داسې یاران دوستان وي چې هغه د پردیو زنانو سره غلط تعلقات ساتي. یاره په دغه مرض کې زه راګیر یم، څه وکړم چې الله مې ترې خلاص کړي. داسې یو عمل راته وښایه مولوي صاحب. یا څوک نشهدار وي، هغه نشې کوي، هغه که چرس وي که ایس وي، چې هر یوه ګناه وي تاسو تجربه په دې باندې وکړئ او دا پابندۍ سره ووایئ انشاءالله العزیز الله به مو دغه عمل نه چې کوم دی په خپل امان کې ساتي. آسان دی. تعلیم او غیر تعلیم، که چا تعلیم څوک تعلیم لري او که نه لري دا لفظ زده کېږي. یا مانعو یا مانعو، څوک چې د هر مون نه پس یوش کرتی 21 بار دا هر ورځ وایي انشاءالله. که څوک د لاس په زنا کې اخته وي الله به نه منع کړي، او که څوک د هلکانو په مرض کې اخته وي الله به نه منع کړي، او که څوک چرس وغیرہ ایس وغیرہ دا نشي کوي الله به تر نه منع کړي. دوستانو دا جاری او ساری وساتئ، په دې باندې عمل وکړئ. دې د ګناهونو د وجې نه، دې د نافرمانۍ د وجې نه موږ او تاسو باندې الله رزق کموي، عمر کې الله تعالی بې برکتي راچوي، کاروبار کې به دې خوند نه وي، روزګار کې به دې خوند نه وي، ناستی او پاستی به خوند نه درکوي، حیران به وي. هلته ګناه دی، ګناه کې اخته یو ما او تا. نو الله دې موږ او تاسو داسې ګناهونه نه وساتي. الله تعالی دې هر یو مسلمان داسې بېکاره کارونه وساتي. نو چې څوک هم په داسې بېکاره عملونو کې بېکاره ګناهونو کې راګیر وي نو دوستانو دا 21 کرت د هر مون نه پس وایي یا مانعو یا مانعو. انشاءالله ما ډېر دوستان ته ورکړی یم دی، بېرته راسره رابطه کړې خلکو چې الله تعالی د دې نوم په ټکي باندې د دې لفظ باندې الله تعالی چې کوم دی موږ د عمل نه خلاص کړي.